د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد غواړي چې عبدالرشید دوستم بیرته هیواد ته راولي. دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وایي جنرال دوستم بیرته افغانستان ته راولو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د نوي رامنځته شوي ملي نجات ټولوالې یو شمېر مشرانو ویلي که حکومت د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره روانه لانجه ژر تر ژره حل نه کړي، نو دی به نوموړی د حکومت له اجازې پرته بیرته افغانستان ته راولي. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د جنرال دوستم د دفتر مشر عنایت فرهمند دغه څرګندونې په مزار شریف ښار کې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلي محقق په خپلو څرګندونو کې پر افغان ولسمشر محمد اشرف غني غږ وکړ چې د افغانستان ټولو قومونو ته دې درناوی وکړي او یوازې خپلو یو شمېر سلاکارانو ته دې غوږ نه نیسي. تر اوسه مو غوښتنه کوله چې جنرال صاحب دوستم دې راشي، خو تر دې وروسته وایو چې جنرال دوستم راولو. پرېږدي چې د نړیوال او د حکومت غوږونه خلاص شي. که یې دوی نه راولي موږ یې راولي. بیا که افغانستان د بحران خواته ځي نو لاړ دې شي. پړه به یې د هغو کسانو پر غاړه وي چې بحران جوړوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.